ښه پرکه ما تا هوټلونه دواړه نېشنل پارټۍ ته ورکړله نو تا د پښتونخوا ولایت د برمت څنګه واست وروره غږ لرم پښتونخوا ولایته ما درواغ وویل ما زموږ ټوله کور تا ته هوټلونه درکړي دي ما برمنجان واستم زما نقه دې ولاړ دي خلګر دې خبرې واورېدې ښه پیرک خانه تا هوټ نېشنل پارټۍ ته ورکړي برمه دې د پښتونخوا ولاسه واخیستله ورته وایم پرېږدم یې نه زه تا د خوا یا تا دا غلطي څنګه وکړله دا 1000 روپۍ واخه چاته مه وایه بس نو ورته وایم ترکه دا خپلې پیسې واخه وروره زه له ټک مه ول ولې خیر عثمان وروره زما نس بعد اخیستی د ما سهال ویل کېږي څه کوې پرک خانه زه په سوچو کې ناست یم یاره عثمان خان په دا وجه په سوچو کې یم خوب مې دوی په خوب کې د بدرنګ نجلۍ سره واده کړي اوس ته مشوره راکړه د هغې طلاق ورکړم که بیده سم په خوب کې طلاق ورکړم څه کوې عثمانه دونه چابک روان یې چیرې ځې زما سبزۍ دوکان له سهار ورلمه پر بېنډۍ اوبه اچولې ما خیال بې وښولې اوس به ورسم که په اوښ کې راغلي وې په خیر وای طالب صاحب وایم مبارک شه و پرکه طالب شولمه دا پیکی میکی مې د ترابدو چنیکل او فرید بالا نه منم یاره عثمان ما ته دوه شیان ډېر خوند راکوي چیش پرک خانه یاره بیخي ډېر خوند راکوي مړه راته ووایه چیش ډېر خوند درکوي په کلیوال د ماما کور ډېر خوند راکوي او په ځواني د خسر کور یاره عثمان ستا په ژوند کې چې ډېر خطرناک خاطره پر تا راغلې ته خو نه راته بیان کړه بیا دې راپه یاد کړه پرک خانه زه د یوې نجلۍ سره په موبایل ګایېدم ورځ دې ټلیفون راوکړي ویل زه کور ته یې کړی یم رابه سي خان الله ورمنډه کړو ورغلی کور ته دروازه خلاصه کړله ومې کتل په کور کې یو څوک نشته دې راته ویل ته به دا کمره کې وره ودرېږه زه بلې کمرې له ځم زه به در غږ کړم بیا به راسې زه دلته په انتظار ولاړ دې راناره کړله عثمانه ما ولا ول راسه زه چې بلې کمرې له ورلم تکه توره تیاره ده دا دوې ګوتې نه ښکاره کېږي پریشانه شوم وروره په دا مابین کې ترپیس بلبان ولګېدل چې بلبان ولګېدل دوی نارې کړله ول د ګرفتارۍ دې مبارک شه Yeah.